د فوج ترجمان وایي چې پښتانه وسایل کوي دا وسایل دی ورته چې کومه دی څه په جهیز کې خوندې میلاو شوي دا لفظ چې کوم د پښتون قام دپاره کارولی دی دا ډېر زیات سپک توری دی زه ورته وایم تقسیم وشو د هندوستان نو په جهیز کې موږ ته د برټش امپایر نه 35% چې کومه دی ملیټري فورسز میلاو شوی دی دا موږ ته په جهیز کې میلاو شوی دی نور د دې خاورې چې څومره وسایل دي که تیل دی که ګیس دی که بجلی ده که ځنګلات دي او که معدنیات دي دا د پښتنو دي د پښتون قام دي او دا د 50,000 کال نه په دې خاوره باندې آباد یستو او دا به تل زموږ انشاءالله تعالی او د دې دپاره به چې کومه دی د دې د تحفظ دپاره به موږ د پښتون قام بچی پوره کوو که هغه په هر فکر باندې دی په هره پارټۍ کې دی وایي اکثر چې موږ په سیاست کې مداخلت نه کوو نیوټرل یو موږ وو چې نه دا سیاسي خلک پکې مداخلت نه کوي دا لږ ډېر کوي نو دا مداخلت دی باقي سیاست خو تاسې کوئ مکمله توګه باندې په هر شي کې خو تاسې انوال یستئ ستا کار څه ته په یو پولیټیکل ایشو باندې چې کومه دی ته کمنټس کوې او په هغې باندې خبره کوې ځکه چې دا وسایلو مسله دا پولیټیکل مسله ده دا اختیار تا ته نشته چې ته په دې باندې خبره وکړې تعلیمي ادارو صورتحال کو ګورو داسې نور صورتحال کو ګورو هغې ته توجه نشته خو د جلسو دپاره د درنو دپاره بیا د پښتونخوا وسایل استعمالیږي نو دا ولې دی دونه غیر سنجیدګۍ نه کار اخلي او قام بیا همدا خلک موږ له په سرونو باندې کینی بدقسمتي ده پنجاب دی نو هلته خو چې کوم د یونیورسټۍ ختمې نه کړلی شولې هلته خو نور یونیورسټۍ جوړېږي بالکل هلته نور یونیورسټۍ جوړېږي او د بدقسمتۍ نه پښتونخوا کې تیار یونیورسټۍ ختمېږي په دې خو د دغه زلمي سوچ وکړي چې دا تاسې کوم ټیم ته رای ورکړې ده دلته نو آیا هغوی دلته څه ډلې ورکوي که نه ډلې ورکوي دا خو صرف د دې دپاره نه ده ټیک دی دغه هم ستا جمهوري حق دی چې ته سټرایک وکړې ته احتجاج وکړې ته دھرنه وکړې خو ستا سره دې وخت چې کومه دی د چیف ایگزیکټیو په حیث باندې د صوبې ډېره درنه ریسپانسیبلټي در سره ده او د داسې صوبې چیف ایگزیکټیو وي چې هلته دا وخت بدامني هم ده هلته چې کوم دی معیشت هم خراب دی دغه شان پښتونخوا د پښتنو صوبه موږ پښتانه یستو د خپل شناخت مې سړی انکار څنګه کوي او هغه ورته چې کوم دی کې پي وایي کله ورته کې پي کې وایي دا څومره د افسوس خبره ده او دا عمل چې کوم دی په دې ریاست کې ډېر په انجینر طریقه باندې کېږي ځکه چې دې وخت کې تاسې وګورئ نو میډیا چې کوم دی دا د پنجابي استعمار ده او هغې چې کوم کار کړی دی لا کوم کار کوي په دې قام کې چې هغه د خپل شناخت نه متنفره کړي هغه د خپل تاریخ نه چې کوم دی جدا وساتي هغې د خپل ادب نه جدا وساتي هغې د خپل اتلانو نه ښودلی شي هغې د خپل سیاستو نه ښودلی شي نو باید چې زما څومره هم دا غږ اوري څوک هم اوري نو ټولو سیاستمدارانو ته ټولو مدني فعالانو ته ټولو زلمو ته مې دا خواست دی پیغلو خویندو ته مې دا خواست دی چې هغې د خپلې صوبې نامه پوره اخلي پښتونخوا زموږ د دې صوبې نامه ده پښتانه عوامي نشل پارټۍ ته نمایندګي نه ده ورکړې باور یې ورباندې نه دی کړی دا خو د افسوس خبره ده خو که دې پښتنو ته هر قسمه مسله راغلې ده نو عوامي نشل پارټۍ چې کوم دی هغې ورته سینه مخې ته نیولې ده او هره مسله باندې چې کوم د عوامي نشل پارټي غږېدلې ده د پارلمنټ په پلور هم غږېدلې ده سیاسي مزاحمت هم کړی دی احتجاجونه هم کړي دي او لا لګیا دي ځکه چې موږ وایو چې ټول پښتانه په عوامي نشل ګوند کې نه دي او عوامي نشل ګوند چې کوم دی دا د ټولو پښتنو دپاره دی ځکه چې دی د باچا خان بابا تحریک دی او د خدای خدمتګارو تسلسل دی او د تحریک چې کومه دی ډېر پړاوونه لیدلي زه په خپله ستاسې ډېره زیاته مننه کوم پښتون پوډکاسټ خدای چې کوم دی ودان لري چې هغه د پښتون قام په مسایلو باندې د پښتون قام په وسایلو باندې او د پښتون قام چې کومې بدبختۍ دي په هغې باندې وخت په وخت باندې د دې وطن د مختلف سیاسي مشرانو سره د ادب سره تعلق لرونکي مشرانو سره او داسې چې کوم دی د مدني فعالانو سره کیني او د هغو پیغامونه ریکارډ کړي او هغه دې قام ته ورسوي غربت او د بد معیشت د وجې زمونږ بلا ځوانان په خلیج کې پراته دي بلا ځوانان یورپ ته روان دي او په یورپ کې دي چې هغو ته هم زمونږ پیغام ورسوي او د هغو سره هم د دې خپل وطن فکر پیدا شي د خپل قام فکر سره پیدا شي دار په ښار کې به باغي لهجه مکم زه به قیسه وکړم داسې چې قیسه مکم او تا په ازغنه لار د درد یره خوره کړه لاړې
زه به نرهلی یم چې دلته حوصله وکړم. ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا د پښتون پوډکاسټ 8م اپیسوډ دی چې په دې کې موږ سره یو ډېر ګران او خوږ میلمه دی، د عوامي نېشنل ګوند یو سیاسي کارکون دی، نثارباز صاحب. نثارباز صاحب تاسو ته په پښتون پوډکاسټ کې هرکلی وایم. ډېره مهرباني، ډېره مننه. خوشحاله نثارباز صاحب، زمونږ ځوانان ډېر په تیزۍ سره غیر سیاسي کیږي، د دې په معاشره باندې څه اثر وي؟ د ځوان کل لپاره غیر سیاسي توب چې کومه دی دا یوازې نه چې زموږ د معاشرې لپاره بلکې زموږ د پښتون قام لپاره د نقصان او د تباهي سبب ګرځي. لکه چې پښتون قام چې څومره مسلې دي هغه ټولې سیاسي دي او بغیر د سیاست چې کومه دی دا مسلې هوارېدلی نشي. بیا بدقسمتي دا ده چې دا یو جمهوري ملک دی او په جمهوري ملک کې چې کوم دی مختلف پارټۍ وجود لري او هره پارټي دا دعوه لري چې موږ د قام خدمت کوو. دلته چې کوم د پارلماني سیاست انداز دی نو په هغه کې چې کوم دی ولسونو ته بنیادي منشور نه د پارټۍ ښودلی کېږي، نو ورته چې کومه دی د انتخابي منشور پته وي او نو ورته انتخابي منشور یې ښودل کېږي. ما سوای د یو څو پارټو نه علاوه واحد عوامي نېشنل پارټي ده چې هغه خپل انتخابي منشور هم لري او هغه چې کوم دی خپل د پارټۍ بنیادی منشور هم لري. د دغه منشور په بنیاد او دغه پرانا کې چې کوم دی موږ ولس ته او ځوانانو ته همیشه اپیل کړی دی چې دې قام ته کومې مسلې پیښې دي د عوامي نېشنل پارټۍ سره چې کوم دی دغه مسلې د هوارولو لپاره چې کوم دی پروګرام شته دی، بشرط دی چې ولس په موږ باور وکړي او موږ ته واک راکړي. دلته چې څوک هم په واک کې راغلي دي ډېرې زیاتې دعوې کړي دي او ډېرې زیاتې وعدې کړي دي. لبد مرغه د پاپولیس سیاست یلغار دی چونکې پاپولیس سیاست بنیاد په دروغ ولاړي، په پروپاګاندا باندې ولاړي، په خوشکون نارو باندې ولاړي. نو ولس ته خوشنه باغونه وښودل شي بیا ونشي خو هغه بیا عملي کېږي نه. او تر څو چې د ګراوند کم حقیقتونه دي ولس ته چې کوم حقیقي مسلې پیښې دي هغه اډرس کړی شوي نه وي، په هغې کار نه شوی او هغه مسلې وارې شوي نه وي، ولس په سیاست بیا باوره کېږي. او په ولس چې کومه دی د پاپولیس سیاست د وجې په سیاست بې باوري ورځ تر بله سیوا کېږي. خو زه مایوسه نه یم او بل دا چې زلمي کل کې چې کومه دی د نیشنلزم فکر او سوچ چې کوم دی ډېر په تیزۍ سره خورېږي. همدغه نیشنلزم دی چې د خپلې خاورې د حقوقو تپوس کول دي، خپل ځان پیژندل دي، خپل تاریخ نه ځان خبرول دي، د خپلو وسایلو دپاره فکرمند کېدل دي، د هغې دفاع کول دي او خپله خاوره او خپل ملت او خپل قام چې کوم دی ژغورل دي. دغه ته نیشنلزم ویلی کېږي. دا نیشنلزم چې زه په ځوانانو کې وینم چې د کله نه دا جدید ټکنالوژي راله او بیا چې کوم دی سوشل میډیا رسنۍ رالې، نو د سوشل میډیا په رسنو باندې چې کوم دی پیغام ډېر زر خپرېږي. نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی په زلمو کې ډېره زیاته بیداري را روانه ده او تاسې بیا ګورئ یو وخت کې چې کوم دی د سټیټ بلکې اوس هم سټیل داسې نصاب ډیزاین کړی دی چې په هغه نصاب کې زه د خپلې خاورې نه تروړلی شوی یم. دغه حقیقت دی. زما تاریخ په هغه نصاب کې نشته، زما د اتلانو جګر پکې نشته دی، زما په مورنۍ ژبه کې چې کوم دی زما ماشومانو ته ښودل نه کېږي. مورنۍ ژبه ورته چې کوم دی یو قسم لا سپک کړلی شوې ده او په غیر شعوري ډول باندې. نو د سوشل میډیا د برکته چې کوم دی اوس په زلمو کې دا څرک منګینو چې هغې نیشنلزم طرف ته ډېر په تیزۍ سره را روان دي، خو لا پولیټیکل میچورټي هغه شان نشته دی او په دې کې به وخت لګېږي. بل نثارباز صاحب که موږ وګورو نو په دې سیاست کې یا په دې پارټو کې کنزلمارۍ شروع شوې دي. سیاست څونه ګنده کړه؟ موږ ته هم پرې ډېر افسوس دی چې په سیاست کې کوم دا پیغورجنه لهجه استعمالیږي یا کنزل کېږي په سوشل میډیا رسنو باندې. د هر شي یو مثبت یو منفي پهلو وي. په سوشل میډیا یو منفي پهلو د ټول نه غټ دا دی چې یو بل ته پیغورونه ورکول یا یو بل پورې چې کوم دی کنزل کول، سپکه سپوره لهجه استعمالول، که هغه په عملي سیاست کې کېږي. ایون دا چې پارلمان ته دا خبر راورسېدلي، نو دا هماغه د پاپولیس سیاست خبره ما چې څنګه وکړله چې دلته سیاست چې کوم دی خلک په نظریاتو باندې نه کوي. دلته سیاست خلک چې کومه دی بعضې ګوندونه دا په د هغو تنظیمي سټرکچر نه وي
هغه چې کوم د خپل بنیادی منشور نه لري په دلایل سره خبره نه کوي په مسایل باندې کوم د خبره نه کوي په وسایل باندې خبره نه کوي خو صرف دې تناسي چې پوینټ سکورینګ وکي او د مخالف پارټي قیادت او هغه کرټیسایز نه کی بلکې د هغه توهین وکړل شي هغه تضحیک وکړل شي یعنی تنقید د جمهوریت حسن دی د معاشري حسن دی چې ته جایز تنقید په وسړی وکي او هغه خپل اصلاح وکي لبا د مرغه چې دلته ته جایز او جنمن تنقید هم کې په یو شی باندې په یو پالیسي باندې په یو پروګرام باندې داغي نو هغه دا چې کوم د خپل تضحیک ګڼي او بیا د تنقید په جواب کې تنقید نه باید چې هغه ته څنګه په دلیل تا خبره کې خو دلته هغه ته دلیل باندې جواب درکړي نو د سره چې کوم د سیاست چې کوم د خراب شوی هم دی بلکې موږ وایو چې غیر پارلیماني لهجه دا په نه په پارلمان کې استعمالول پکار دا نه چې کوم د په معاشره کې استعمالول پکار دا بلکې د برداشت نه کار غستل پکار دي چې سیاست د برداشت نه ولا چې یو مخالف داغه فکر سوچ ته برداشت کې داغه کوم د دلایل برداشت کې او خپل دلایل یا خپل خبره چې کوم ده دا کوټل کې دی د خپل پروګرام په حواله سره د خپل منشور په حواله سره د خپل پارټي په حواله سره نو دغه د سیاست خپل ده او د سره چې کوم د پولیسونو کې پولیټیکل میچورټی راځي دا وخت کوم ګور نټول نغټه مسله بدامنی او خراب اقتصاد دی آیا عوامي نېشنل پارټي په پارلیمنت کې د لپاره سونه حد پورې आवाज اوچت کړي دي بدامنی او بد اقتصاد خراب معیشت د دې صوبې دا نن نه دی بلکې تیر واتلسو کال نه چې کوم دغه صورتحال سره پښتانه مخ دي او په دې ملک کې چې کوم د شپږو کال سره پښتانه بلکې ټول د پاکستان د نورو قومونو غړي هم چې کوم د مخ دي د نور چې کوم فدریټینګ یونټس دي خو دا وخت ته فکر وکړه چې دې پښتنو عوامي نېشنل پارټي ته څومره نمائندګي ورکړې په نېشنل اسمبلی کې ورته کومه نمائندګي ورکړې په سېنات کې چې کوم د پشمار 3 کسان دي په پروینشل اسمبلی کې موږ 2 ممبران یو نو پښتانه عوامي نېشنل پارټي ته نمائندګي نه ورکړې باور ور باندې نه دی کړی دا خو افسوس خبره ده خو کو دې پښتنو ته هر قسمه مسله راغلې ده نو عوامي نېشنل پارټي چې کوم دی هغه ورته سینه مخې ته نیولې ده او هر مسله باندې چې کوم دی عوامي نېشنل پارټي غږېدلې ده د پارلیمنت په پلور هم غږېدلې ده سیاسي مزاحمت هم کړې ده احتجاجونه هم کړې دي او لا لګیا دي ځکه چې موږ وایو چې ټول پښتانه په عوامي نېشنل ګوند کې نه دي او عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی دا ټول پښتنو لپاره دی ځکه چې د باچا خان بابا تحریک دی او د خدای خدمتګار او تسلسل دی او د تحریک چې کوم دی ډېر پړاوونه لیدلي دي زه فکر نه کوم چې دا کوم مسلو سره دا کام مخ دی دا مسلې به کوم دی دا موجوده حکومتونه د وتاوار کی ځکه چې هغه د دې اونرشپ اخیستو ته تیار نه دي د پروینشل ګورنمنت چې کوم دی او د فدرال ګورنمنت د بدامنۍ مخنیوي لپاره کوم دی سنجیده دي او نه د لپاره کوم اقدامات اخلي بیا چې د کوم قوتونو دا ریسپانسیبিলিټي ده لبا د مرغاغي ملټری فورسز ته اشاره ده لبا د مرغاغي چې کوم دی هم په سیاست کې چې کوم دی په مکمل ډول انوال شوی دی چې څو ورځې وړاندې د پوج ترجمان وایي چې پښتانه وسایل کوي دا وسایل دی ته چې کوم دی څه په جهیز کې خوندې ملاو شوي دا لفظ چې کوم د پښتون قام لپاره کارول دی دا ډېر زیات سپک تورې دی زه ورته وایم چې پښتانه د 15000 کال نه چې کوم دی په دې خاور باندې ډېر دي نن د دې خاور سټیټس یو دی د نن نه چې کوم دی او بیا کال مخکې د سټیټس بدلو او دا غینه چې کوم دی 9 کال مخکې سټیټس بدلو خدا پښتانه دی په دې خبره باندې دا وسایل کله زمکه لاندې دی او کله زمکه د باندې دي دا زمونږ وراثت دی دا زمونږ د قام دی او دا د پاکستان په کانسټیټیوشن کې پاین کې چې کوم دی محفوظ دی لږ د آئین چې کوم دی ودی ګوري بیا ورته یو بل خبره کول غواړم دی وی اکثر چې موږ په سیاست کې مداخلت نه کوو نیوټرل یو موږ و چې نه دا سیاسي خلک په مداخلت نه کوي دا لږ ډیر کوي نو دا مداخلت دی باقي سیاست خو تاسو کوي مکمل توګه باندې پارشي کې هوتا سي انوال استي ستا کار څه ته په یو پولیټیکل ایشو باندې چې کوم دی ته کمنټس کې په هغه باندې خبره کوي ځکه چې دا وسایل مسله دا پولیټیکل مسله ده
دا اختیار تا ته نشته چې ته به دې باندې خبره وکړې. ها په جهیز کې موږ د چې کومه دی چې کله تقسیم وشو د هندوستان نو په جهیز کې موږ ته د برټش امپایر نه 35% چې کومه دی ملیټري فورسز میلاو شوی دی دا موږ ته په جهیز کې میلاو شوی دی. نور د دې خاورې چې څومره وسایل دي که تیل دی که ګیس دی که بجلی ده که ځنګلات دي او که معدنیات دي دا د پښتنو دي د پښتون قام دي او دا د 50,000 کال نه په دې خاوره باندې آباد یستو او دا به تل زموږ انشاءالله تعالی او د دې لپاره به چې کومه دی د دې د تحفظ دپاره به موږ د پښتون قام بچی پویل کوو که هغه په هر فکر باندې دی په هره پارټۍ کې دی خو د خپلو وسایلو د تحفظ لپاره بیدارو په دې باندې زموږ حق دی. د تعلیمي ادارو صورتحال کو ګورو د نور صورتحال کو ګون آی ته توجه نشته خو د جلسو دپاره د درنو دپاره بیا د پښتونخوا وسایل استعمالیږي نو دا ولې دی دونه غیر سنجیدګۍ نه کار اخلي او قام بیا همدا خلک موږ له په سرونو باندې کینی. بدقسمتي ده د پښتنو چې کوم دی بدقسمتي ده. ته وګوره شل 15 یونیورسټۍ دی او په هغه کې چې کوم دی وایس چانسلران نشته دی. دا څومره د افسوس خبره ده او ډېر وخت راهیسې چې کوم دی دغه یونیورسټو سرپرست نشته دی. پیډهاکیزم باندې هر شی چې کوم دی روان کړی دی او تاسې به نیوز کتلی چې اوس یې څلور یونیورسټۍ چې کوم دی لاول وارې په مردان کې د یونیورسټۍ د ځمکو خرڅولو پروګرام جوړ کړو او اوس یې چې کوم دی په سوات کې تیار یونیورسټۍ چې کوم دی ختمولو پروګرام جوړ کړی چې دغه یونیورسټۍ ختمه کړلی شي او په نورو کې ضم کړلی شي. دا څومره د افسوس خبره اس په ټول پاکستان کې وګورئ دې کې چې کوم دی څلور فیډریټینګ یونټس دي بلوچستان دی سند دی پنجاب دی نو هلته خو چې کوم دی یونیورسټۍ ختمې نه کړلی شولې هلته خو نور یونیورسټۍ جوړېږي بالکل هلته نور یونیورسټۍ جوړېږي او د بدقسمتۍ نه پښتونخوا کې تیار یونیورسټۍ ختمېږي. په دې خو دې دغه زلمي سوچ وکړي چې دا تاسې کوم ټیم ته رایې ورکړې ده دلته نو آیا هغوی دلته څه ډلې ورکوي که نه ډلې ورکوي. دا خو صرف د دې لپاره نه ده ټیک دی دغه هم ستا جمهوري حق دی چې ته سټرایک وکړې ته احتجاج وکړې ته دھرنه وکړې خو ستا سره دې وخت چې کومه دی د چیف ایگزیکټیو په حیث باندې د صوبې ډېره درنه ریسپانسیبلټي در سره ده او د داسې صوبې چیف ایگزیکټیو یې چې هلته دا وخت بدامني هم ده هلته چې کوم دی معیشت هم خراب دی او هلته چې کوم دی ځوانان چې د 65 نه والی 68% چې کوم دی دا یوت دی د 18-40 په منځ کې دغه ځوانانو بېروزګاره دي دا ورته روزګار بندوبست کول دي. نو د دې لپاره چې کوم دی سنجیدګي پکار ده خو له بده مرغه دی لا د قام سره سنجیده نه دي نو باید چې دا سوال او دا فکر چې کوم دی ولس په خپلو ذهنونو کې کښېني او هغه یې د دې لپاره چې کوم دی په خپلو فورمونو باندې غږ پورته کړي. د پښتونخوا نوم د خلکو وران کړی دی بلکې د ریاستي پلیټ فارم نه چې کوم دی وران شوی دی هغه بیا پبلک ته تللی دی هغوی هغه روان وي څوک ورته KP وایي څوک ورته KPK وایي او خپل شناخت یا خپل پیژنګلو چې کوم دی نو هغه هم پې بده لګي په پښتنو باندې. نو دې باره کې ما چې تاسو یو څو خبرې وکړئ. دا څومره لویه بدمرغي ده چې یو سړی د خپلې نامې نه چې کوم دی کرکه کوي خپلې مورني وطن ته پلارني وطن ته چې د هغې نوم پښتونخوا دی او هغه ورته چې کوم دی KP وایي کله ورته KPK وایي دا څومره د افسوس خبره ده او دا عمل چې کوم دی په دې ریاست کې ډېر په انجینر طریقه باندې کېږي ځکه چې دې وخت کې تاسې وګورئ نو میډیا چې کوم دی دا د پنجابي استعمار ده او هغې چې کوم کار کړی دی لا کوم کار کوي په دې قام کې چې هغه د خپل شناخت نه متنفره کړي هغه د خپل تاریخ نه چې کوم دی جدا وساتي هغه د خپل ادب نه جدا وساتي هغه د خپل تلانو نه ښودلی شي هغه د خپل سیاستو نه ښودلی شي د خاورې سیاست د دې قام نو سیاست چې کومه دی دا د دې وطن د وسایلو دی د دې وطن د امنیت دی له بده مرغه تاسې څنګه چې ذکر وکړلو پښتونخوا د دې تاریخي نوم دی بالکل او د دې لپاره عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم دی بلا جدوجهد کړی و مخکې به ورته چې کوم دی د دې پښتونخوا وطن چې کوم دی شناخت زموږ نه یو استعمار تر وړلی و برټش امپایر تر وړلی و او بیا د هغې نه پس یو استعمار بل استعمار ته چې کوم دی واک وسپارلو نو بیا هغه موږ ته دا نوم نه راکاو د هغې دپاره بلا جدوجهد وشولو او اخیر په 18 مې ترمیم کې موږ په دې کې کامیاب شولو چې موږ د خپلې صوبې له خپل نوم وګټو د هغه نوم هم ورله وګاټو د پښتنو شناخت یعنې د بلوچ شناخت و د بلوچستان د بلوچو صوبه سند د سندیانو صوبه پنجاب د پنجابیانو صوبه دغه شان پښتونخوا د پښتنو صوبه موږ پښتانه استو د خپل شناخت مې سړی انکار څنګه کوي نو باید چې زما
څومره دا غوري څوک هم هوري نو ټول سیاستمدارانو ته ټول مدني فعالانو ته ټول زلمو ته مې دا خواسته پیغلو خويندو ته مې دا خواسته چې هغه د خپل صوبې نامه پوره اخلي پښتونخوا زمونږ د صوبې نامه ده او دا زمونږ شناخت د موږ فخر او ویاړ کو چې موږ د پښتونخوا د وطن استو د خاورې استو ځکه چې موږ یو تاریخ لرو الحمدلله او یو کردار زمونږ د اتلانو پاتې شوی دی زمونږ د مشرانو پاتې شوی دی د احمد شاه بابا نه راواخله د میرویس خان نیکه نه راواخله او راځه د خوشحال بابا پورې او راځه تر اخیر د باچا خان بابا پورې یو کردار لرو الحمدلله د ادب د پاره بلا درانه ستوري لرو نو باید چې پښتانه چې کوم دی دا د خپل شناخت ته مینه ولري. ډیره مننه خوشاله اوسئ او دا نه بعد اوسئ چې تاسو پښتون پودکاسټ له وخت ورکړه او زه تاسو یو پیر بیا مننه کوم او د پښتون پودکاسټ د ټول ټیم مننه کوم چې زموږ پروګرام ریکارډ شو. زه په خپل استاسې ډیره زیاته مننه کوم پښتون پودکاسټ خدای چې کوم دی ودان لري چې هغه د پښتون قام په مسایلو باندې د پښتون قام په وسایلو باندې او د پښتون قام چې کومه بدبختی دی په هغه باندې وخت په وخت باندې د دې وطن د مختلف سیاسي مشرانو سره د ادبي د ادب سره تعلق لرونکي مشرانو سره او داسې چې کوم د مدني فعالانو سره کین یو د هغو پیغامونه ریکارډ کی او هغه د قام ته ورسي ترڅو چې زمونږ دا وخت غربت او د بد معیشت د وجې زمونږ بلا ځوانان په خلیج کې پراته دي بلا ځوانان یورپ ته روان دي او په یورپ کې دي چې هغو ته هم زمونږ پیغام ورسي او د هغو سره هم د خپل وطن فکر پیدا شي د خپل قام فکر سره پیدا شي او کله چې د انسان سره د خپل وطن فکر پیدا شي د خپل قام فکر پیدا شي نو زه امید لرم چې دغه به چې کوم د معاشرې او د ولس په ګټه تمامېږي او دغه ته نېشنلزم ویلی کېږي. ډېره مهرباني ډېره مننه.